سلام علیکم ورحمت الله. تاسو به اکثر ډراوران لیدلی وي چې کله هغه سټرنګ ویل ونیسي نو هغه ګریپ داسې وي چې دا غټې ګوتې کومې دي دا سټرنګ کې نه وي. که چیرې غټې ګوتې سټرنګ کې نه دي نو د شي دوه نقصانات دي. نقصان نمبر 1 کې دا دی چې دی ګاډي چې فرنٹ نه اکسیډنٹ وشو نو فرنٹ اکسیډنٹ کې د تا لاسونه چې کوم دي دا سټرنګ باندې بیا خلاصيږي. چې کله دا خلاص شي نو دا غټې ګوتې کومې دي دا لګي خاخې پاتې شي د سټرنګ کې. د وجه نه دا زخمی کېدی شي او دا غټې ګوتې متېدی هم شي. دویمه چې کومه مسله دی هغه دا دی چې پورا دنیا کې دوه ټیکنیک استعمالېږي د سټرنګ ویل تواونې. نمبر 1 چې کوم دی هغه د سیزر میتھډ یعنی کینچی کړپ طریقه. صحیح شو. کچېرې ته د غټې ګوتې سټرنګ کې نه ساتې نو ته به څرنګه دې طریقې سره سټرنګ توای. دویمه کومه طریقه دی هغه پوش اینڈ پول میتھډ دی. کچېرې ته پوش اینڈ پول میتھډ سره دا سټرنګ توای نو ته به څرنګه توای ته د غټې ګوتې چې کومې دا توولو کې ډېر ریزسټنس رکاوټ جوړوي. دې د وجې نه چې کله هم تاسو سټرنګ ویل نیسو نو دې طریقه دا دی چې د غټې ګوتې کومې دي دا تاسو بار کو. کچېرې دا 10 او 10 مې تاسو نیسو بیا غټې ګوتې بار وساتو که 9 اور 3 پوزیشن مې نیسو نو بیا هم د غټې ګوتې کومې دي دا بار وساتو. د سره به تاسو ته دوی فایدې وشي. خدای مکړه که اکسیډنټ وشو نو ګوتې متې به زخمي کېږي نه او دا به ماتېږي نه. دویم تاسو به ډېر سموتلی سټرنګ تووی شو. داسې وړو وړو خبرو خیال که ساتو نو تاسو به غټو غټو مسلو نه باز شو. Thank you very much.